السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو دا ویډیو هم د یوټیوب په باره کې ده، یعنی د هغه چینل جوړولو چې کوم تاسو پیسې ګټلی شي د هغې په باره کې دا 4 نمبر ویډیو ده. په لومبنی نمبر ویډیو کې موږ تاسو ته جیمیل جوړ کړو، دویم نمبر کې سلیکټ شانتې تقریبا چینل مو جوړ کړو، او دریم ویډیو چې کوم دی نو هغې موږ د چینل چې کوم مخامخ انټرفیس شو وي نو هغه مونږه تیار کړی وه. لکه دې ته ګوره دغه شانتې چینل مونږ تیار کړو. نو راځو خپل چینل ته چې مونږ کوم تیار کړو هغه ګورو چې مونږ څنګه تیار کړو. دغه ټول ارڅه پکې ما تاسو ته ښودلي چې دې ته ګوره تقریبا 6 پورې سبسکرایبر ورسېده، لا پوره سیټینګ هم نه شوې خو بیا هم 6 سبسکرایبره ورسېده. دا لوګو لګېدل شو، دا مونږ په وروستنو ویډیوګانو کې کړي دي، او دغه شان بیا دا چینل په دې کې دننه لګول دغه اباوټ چې کوم دی په باره کې مې د خبره کړې چې زما دویم چینل که نه بیا دلته کې راتلل شو، نو دغه ټولې خبرې پکې ما کړې وې. ټیک شو. که چا زموږ زړې ویډیوګانې کتلې تاسو زموږ جرار دا چینل چې کوم دی ته لاړ شئ او ویډیو باندې کلیک کړئ، دلته کې زموږ دغه ویډیوګانې راتلی شي. ګورئ لومبنی ویډیو دا د چینل جیمیل جوړېدل، دویم چې کوم دی نو په هغې کې موږ چینل جوړ کړی، دریم کې موږ سلیکټ شانتې سیټینګ کړی. هغه سیټینګ چې کوم دی نو هغه دا مخامخ چې کوم سیټینګ دی دا موږ کړی، او دغه سیټینګ یور چینل نه راځي کوم چې موږ تیر شوي ویډیو کړی. اوس دې نه بعد راځو یوټیوب سټوډیو ته راځو، یعنی په موبایل کې خلک استعمالوي وائی ټي سټوډیو. نو اوس د هغې سیټینګ ته راځو. دا ډېر زیات لازمي د یوټیوب دپاره. که څوک هم په یوټیوب باندې خپل چینل جوړوي نو دا وائی ټي سټوډیو چې کوم دی د دې سیټینګ کول دا د هغه لپاره ډېر لازمي دی چې د ده ویډیو هم خلک مطلب دی چې په سرچ کې راشي. دغه رنګې چې کله څوک ویډیو پلی کړي سره ریلیټډ چې سایټ ته د ده ویډیو هم راځي. نو اوس راځئ ګورو چې دې کې څه څه دي. ګورئ کتونکو په دې کې لومبې ډیشبورډ دی. ټیک شو. ډیشبورډ چې کوم دی په دې کې موږ ته ټول هر څه ښایي چې تا سره سبسکرایبر څومره دي، ستا چینل څو غنټې چلیدلی، څونه ویو پرې راغلی دي، څنګه حساب سره روان دی. لکه سوري دا خو پکې نه ښایي، خو بیا هم ډیشبورډ چې کوم ستاسو مخامخ وائی ټي سټوډیو وي هغه تاسو ته ښایي. نو دې خو ګوره زموږ کرنټ سبسکرایبر چې کوم دي هغه 6 دي. ټیک شو. دا لکه دومره لازمي خبرې نه دي، خو دې کې ټیګ ډسکرپشن چې کوم دی هغه بیا لازمي خبرې دي. ټیک شو. اوس دا پکې ویډیوز دي چې څومره ویډیو دي هغه ګوره. دې کو ګوره ویډیو چې کوم دی نو پبلیک دي، دې نه دغه کېږي که نه چې کوم دغه ته تاسو اړوئ کیټګري ته. ښه دې کې دا ویو دی 11 ویو راغلی، کمنټ 0 دی، لایک چې کوم دی 3 لایک راغلی. ټیک شو. دا هغه ویډیو ده. دا ټول ارڅه دې کې ښایي. ګوره په دې باندې کله کلیک کړو دې ویډیو کوم چې ډیټیل ټایټل ور ډسکرپشن دی هغه ټول ایډیټ ته راشي. او په مخکنی ویډیوګانو کې موږ دا خبره دا ویډیو کې دا خبره کړې وه چې تمنیل نه لګېدو، کوم چې مخامخ تصویر به مې انشاءالله اوس ټیک شي. ها دې نه بیک کېږو. دې نه بعد دې باندې چې کله کلیک کوو دې موږ ته ټول سټیټس ښایي که نه چې دا څنګه لیول سره روانه. ګورئ دې ځای کې په دې باندې راغلي 2 ویو، په دې ځای کې 3 راغلي، دې ځای پورې 3 چلیږي، دې ځای نه بعد چې کوم دی ډایرکټ 10 ویو راغلي دي. ټیک شو. هغه شان سبسکرایب هم روان دي. دې ته وګورئ ټاپ ویو چې کوم دی دلته کې راغلی. واچ ټایم ګنټې خو نه چلیدلی، د وجې نه موږ ته واچ ټایم 0 ښایي، هلته کې ډېر لږ چلیدلی. ټیک شو. نو ګورئ بیا هم دې ځای ته راځم واپس بل طریقې سره. دا پلی لیسټ دی، کله چې پلی لیسټ جوړ کړې نو دې ځای نه ورته ویډیو دننه کېږي. ټیک شو. دې ځای کې نیو پلی لیسټ به جوړ کړې، او چې کوم نوم باندې جوړوی لکه ګوره زه ورته جوړومه که نه اسلامیک به جوړ کړمه چې څه. ټیک شو. او کریټ باندې مې کلیک کړم، دا پلی لیسټ ما دپاره تیار شو. بیا به دې ته ویډیو دننه کوي. دا پلی لیسټ شو. ښه د دې نه اوس زو واپس ورپسې چې کوم دی دا اپشن ما تاسو ته دلته کېښولو. په دې کې ګوره په دې کې دا ټول ارڅه موږ ته په دې کې ښایي. انالیټکس کې موږ ته ټول ارڅه ښایي چې ګوره ورته ویوز تاسو څومره دي، سبسکرایبر تاسو څومره روان دي، د کوم ملک نه را روان دي، د کوم څنګه حساب سره را روان دي، دا ټول ارڅه موږ ته دلته کې ښایي. اوس ګوره
په دې ویډیو باندې ما کلیک کو ګوره ورته په دې ویډیو کې ټول ارس ما د ښي دې کې ما ته ټول ارس ښي چې ستا لایک څونه 100% لایک روان دي او سرچ لکه دا ګوره ادر یوټیوب چې کوم دی نو دا بس یوټیوب کې چا سرچ کړی هغه 14% راغلی داسې چې کوم سایټ ته ویډیوګانو کې راغلی نو هغه 2% راغلی دی دغه ټول ارس دلته کې ښي اوس ته ګوره په دې ارسه ملک زه په یو ما ځکه چې دا ډېر لازمي دي تاسو ته هم د دې پیدل لازمي دي ټیک ده په دې چې کله ما کلیک کړو نو دا د دې هغه چې کوم ټریفک دی کم خلکو کتلی دي نو هغه ګوره ته یوټیوب سرچ کې چې کوم دی نو ښه 2 ویو پرې راغلي چا یوټیوب کې سرچ کړی نو لکه یوټیوب کې سرچ کېدل مطلب دا چې ګوره ورته یوټیوب مې والو بعضې ملګري داسې یوټیوب ته لاړ شي او دلته کې سرچ کي اوس ما هغه نوم ورکړی دا مې ورکړی ټیک شو نو داسې سرچ کېدو سره بیا چې روزي او دلته خلک پلی کي که نه لکه دا ویډیو زما ده دا خلک پلی کي نو دې مطلب دا دی چې په یوټیوب سرچ کې ده شو چینل پیج چې کوم دی نو هغه یو ویو پرې راغلی دی انون چې کوم دی نو بس خو نشته دی نو دا دغه حساب سره روان دی دغه رنګې امپریشن چې کوم دی دا ویو ډیوریشن او لکه مطلب دی چې 3 کسانو کم کتلی نو هغې 29 سیکنډ ایوریج سره کتلی دی دا دغه حساب دی ټیک شو 29 سیکنډ لکه 3 کسانو چې کتلی نو که یو کس 1 منټ وکتو بل کس چې دی نو نیم منټ وکتو دا تقریبا 45 سیکنډ جوړیږي دا دغه ایوریج سره رواني امپریشن چې کم دی دا ای ته وایي کله چې په یو ویډیو باندې زه داسې تیر شم دا ما ته مخې ته راغی او زه پرې داسې تیر شم ټیک شو دې ته امپریشن وایي پلی نه کم نو تیر امپریشن پرې راغلی او بیا دغه شانت ویو ټیک شو او نور چې کوم دی کلیکس چې کوم دی دا دغه حساب دی چې چا پې کلیک کړي دي واپس ته بیک شوي دي دا ټول ګوره جیوګرافي مطلب دی چې په دنیا کې چا کم ملک والا ستاسو ویډیوګان کتلي نو هغه فلحال دلته ځکه نه ښیي چې ډېر کم کتلي شوي دي نور چینلو کې به ښیي ټیک شو او ویور ایج چې کوم دی ستاسو چې ویډیوګان چا کتلي هغه څومره ایج والا کسانو کتلي نو هغه هم لا فلحال نه ښیي دا به تقریبا 28 ډیز کې دا ارس بیا ښیي خو دا د یو ویډیو نه ښیي دا د ټول چینل بیا برابر ښیي ټیک شو دغه رنګې ټول چې کوم دی دا تاسو ګورئ دا ډېر برابر ارس دي په دې تاسو ځان پوه کړئ نو ډېر به ښه وي بهتر به وي ښه د دې نه اوس به یې کېږو ځکه چې دا هم بهتر دی خو لکه زموږ دپاره اوس موږ له ټیم دغه کوي ها ګوره دې نه بعد راځو کمنټ تاسو چا کمنټس پې کړي نو به دلته کې ښیي چونکې کمنټ نشته دی ورپسې موږ دپاره چې کوم مین آپشن دی نو هغه ګورو سبټایټل ها ګوره دې ځای کې یو اسان غوندې لیکلي دي که نه کریټر سټوډیو کلاسک کله چې تاسو کلاسک ته واړوئ او دې ځای کې په سکپ بټن باندې کلیک کړئ که نه نو تاسو ته به دغه شاندې خوند چینل ښکاره شي ټیک شو چې دغه څه نه ښکاره شو دا په هلته کې چې څنګه ډیشبورډ و دلته کې هم دا ډیشبورډ دی دا ټول ارس دلته کې موجود دی خو دلته کې اوس زه ګوره په چینل باندې کلیک کوم ټیک شو چینل باندې مې کلیک کوو دې ځای کې ما ته د آپشن هغه زما چینل چې کوم دی نو بلکل خوشحاله روان دی دې ځای کې هم خوشحاله یې دې ځای کې هم خوشحاله یې کله چې تاسو باندې څوک کاپي رایټ وکړي دا یو دې ته راوړي بیا دې ته به ستاسو چینل سسپینډ شي او بند شي کاپي رایټ سټریک پې راشي دغه رنګې که تاسو د یوټیوب خلاف ورزي وکړئ نو دا دې ته راشي دې ته بس د آخر کې چینل بند شي خو دا که چېرې دې ته راوړي نو دا بیا 3 میاشتې بعد چې کوم دی نو واپس خپل ځای ته اوړي اوس ګورئ دې ځای کې زما اپلوډنګ چې کوم دی هغه انیبل دی زما مونیټایزیشن چې کوم دی هغه انیبل نه دی ځکه چې ما پوره سیټنګ لا نه دی کړی او ما سره سبسکرایب ارڅه هم نه دی برابر دې نه بعد چې کوم دی لایو سټریمینګ زما انیبل نه دی زه لایو نشم راتلی بعضې ملګري وایي زموږ چینل جوړ کړو موږ پکې لایو نشو راتلو هغه مین مسله دا چې دلته نه ستاسو لایو انیبل نه دی زه په انیبل باندې کلیک کړم دې نه بعد به ما ته وایي چې ته کوم ملک کې اوسېږي د هغه ملک نمبر ورکړه چې موږ ویریفیکیشن وکړو هله به ستا چینل
کې لایو ته په چینل کې لایو راتلی شي. نو زه ګوره ټیکس باندې کوم دلته کې زه نمبر ورکوم، ما دا نمبر ورکو سبمیټ مې کو. دوی چې دا نمبر ډیر زیات استعمال شوی دی، خیر دا بیا په کال باندې کیږي. دا نمبر چې کوم دی کال په ذریعه بیا وشي، ټیکس باندې نه کیږي، خو کال باندې وشي. ما ته به کال راشي، کوډ چې کوم دی ما ته به ووایي او زه بیا په دې کې ولیکم. ګورئ ورته code is 5 5 7 4 3 5 9 again. ها ګوره وته د دې ویریفیکیشن بوس شو. دلته ماته کال لاغلی دی، وجه نت ودرېدو، وای فای سره کنیکټ دی، موبایل انټرنیټ دی، صحیح شو. نو اوس به ګوره دې ویریفیکیشن چې کوم دی هغه به وشي. کنټینیو باندې کلیک کړو. نو ما ته څه چلو شو، ما ته لایو چې کوم دی هغه انیبل شو. دا سیټینګ هم لازمي دی، لایو اوس هم نه دی انیبل، خو اوس بیا کلیک وکړو چې څه وایي. صحیح دی. ګوره ریډي ان 24 هاور، تا ته 24 هاور کې دا ریډي شي، بس صحیح ده، خبره ټیک ده، صبر به وکړو. دې ځای کې لانګر ویډیو هم دام بعضې وخت کې نه انیبل شوي، دام به انیبل کوي په څه ذریعه، هم په دغه ویریفیکیشن په ذریعه باندې. لانګر مطلب دا چې 15 منټه تاسو یوه ویډیو دې ته نشي اپلوډ کولی، بیا به اپلوډ کولی شي. دا رنګې تمنیل چې کوم دی هغه ما ته انیبل شو. دا ټولرس ما ته د یو شي سره انیبل شو ډایرکټ، ټیک شو. اوس ګورو تاسو ته ما ویلي چې تمنیل پې لګول دي، تمنیل ځای ته دوباره ځو چې څه کېږي، ټیک شو. زه دې ته لاړم، وای ټي سټوډیو ته لاړم او په ویډیو باندې مې کلیک کو. ویډیو نه بعد چې کوم دی نو په ویډیو ایډیټ باندې مې کلیک کو. اوس ته ګورئ تمنیل اوس لګي، هغه ټایم کې نه لګېدو. نو تمنیل دې دپاره ما یو تصویر جوړ کړو، خو چونکې هغه اوس ما سره نشته دی، په دې باندې هر تصویر لګي، ټیک شو. هغه تصویر ما سره نشته دی، خو سمپل په دې باندې اوپن واخی بس دې ته فایل. ښه بله خبره چې دې کې مین خبر دا چې دې ته د 2 MB نه سیوا تصویر هم نه اپلوډ کېږي، ټیک شو. لکه زه ورته اوس دا اپلوډ کوم، ګوره ته دا ورته اپلوډ شو، خو دا لګول په دې نه دي په کار. نو زه به دا څه کوم، چینج باندې به کلیک کوم، په دې باندې به دا هم ولګوم، ټیک شو. دا پې لګېدو. د دې سایز چې کوم دی هم تاسو ته ښیم چې 1280 د دې سایز دی. نو ګوره سیو باندې به کلیک کوم، ټیک شو. ما دپاره تمنیل ولګېدو، یو سیټینګ خو د دې وشو. اوس بل سیټینګ ته راځو. ګوره ورته دې نه به لږ شان دی بیک شو، بیک. ها ګوره دې ځای کې چینل ته موږ راغلي یو، چینل نه بعد چې کوم دی اپلوډ ته لاړ شو چې اپلوډ ډیفالټ څنګه کېږي. ګوره دې کې ډېر سیټینګ دی، چې شو نو انشاءالله ستاسو چینل به خامخا مخکې ځي. ګوره لومبې خو ستاسو چینل پبلیک پکار دی، ټیک شو. دویم ورپسې کیټیګریز چې کوم دی نو هغه تاسو څه پکار دی. ستاسو که چېرې فني په باره کې نو انټرټینمنټ پکار دی، که مطلب دی چاته څه ښایي نو هغې ته ایجوکیشن پکار دی. ګوره ایجوکیشن چاته څه خول شو، انټرټینمنټ د فني منی شو، دغه شانتې گیمینګ شو، میوزیک شو، دا ټول چې په دې کې موجود دي، نیوز پکې شو، چې کوم تاسو بیا سپورټ شو پکې دغه شانتې که نه چې کوم لګوئ. زه به اوس فلحال مینلی ایجوکیشن لګوم. دې نه بعد چې کوم دی نو لایسنس راځي چې تاسو ګوره چې په دې کله کلیک شي که نه په دې برني باندې، نو که ستاسو ویډیو څوک اپلوډ کړي نو پای به کاپي ریټ راځي. کریټیو کامنز باندې چې کله کلیک شي نو د دې مطلب به دی چې دا بل څوک اپلوډ کړي نو خیر دی، ټیک شو. دا ټایټل دی، دا ټایټل به نه ورکوئ. ډسکرپشن چې کوم دی که تاسو غواړئ چې موږ د هر یوې ویډیو له یو ډسکرپشن ورکو نو هغه ډسکرپشن دلته کې ولیکئ. ډسکرپشن څه څه وي؟ ډسکرپشن چې کوم دی نو د ویډیو په باره کې تاسو لیکل کول، چې تاسو د ویډیو په باره کې کم از کم 300 ورډ ولیکئ، 300 الفاظ تاسو ولیکئ. لکه د هرې ویډیو له بدل پکار دی، خو بیا هم زمونږ پښتانه چې کوم دي نو دونه لیکل نشي کولی، دونه ټایم ورسره نه وي. نو د هغې دپاره چې اوس د دې ویډیو کتو دپاره موږ سره ټایم نه وي، زیاتر ملګرو به ویډیو مخکې کړي، بیا پې نه پوهېږي، بیا به میسیج کوي، کمنټ به کوي چې موږ ته وټساپ نمبر راکړه، موږ ته چې کوم دی نو دا چلو ښایي موږ له چینل ټیک کړه. حالانکې آسان کار دی ټول. نو ډسکرپشن چې کوم دی زه به اوس تیار راوالم، تیار ما سره نشته دی، تیار چې کوم دی نو زه به
جرار ها ټیکنیکل مې ولیکلو دا شو یوټیوب دا به شو ویډیو ها زه به دا راوالم بس سمپل که نه دا مې را کاپي کو او دلته کې به ور واچوم سوري دا دی ټیک شو ها دې ځای کې دا تاسو ولګولو دا ستاسو څه شو ډسکرپشن شو خو دې کې خو د ما د چینل په باره کې خبرې کوو نه دې کې به تاسو د ویډیو په باره کې خبرې کوئ چې ویډیو ستاسو فني ویډیو نو تاسو به وایئ چې دا فني ویډیو دا موږ دې ټیم باندې جوړه کړو دا داسې طریقې سره جوړه شوه بیا دا فني ویډیو چې کوم دی نو موږ اپلوډ کړو دې فني ویډیو کې چې دی نو دا کسان پکې شامل دي که نه دي موږ سره پې کار کړی دی او دې فني ویډیو کې موږ ډېر د خندا کارونه کړي داسې مختلف خبرې به تاسو لیکئ کم از کم 300 الفاظ چې تاسو لیکئ نو ستاسو چینل به ډېر زر مخکې بیا ځي ورپسې راځي ټیګ ویډیو ستاسو په باره کې د هغه ټیګ ورکول لکه زه به داسې ویم چې زما ویډیو چې دا اسلامي دا یو نعت نظم دی ټیک شو نو تاسو به ټیګ هغه شان دی ورکړئ لکه دلته به اوس ولیکئ آسان طریقې سره به ولیکئ که نه چې د خپل الفاظ سره به ولیکئ که نه چې اسلامک یو شو دا یو ټیګ شو دلته به کامه ورکړئ دویم ټیګ چې کوم دی ور به کې نعت کاما دریم ټیګ چې کوم دی به ورکې پښتو نعتونه یي پښتو نعت ټیک شو بیا به ورکې دا زه فی الحال نعت لپاره تیاروم اردو ټیک شو ها نعت اردو بیا پښتو ټیک شو دغه شان به تاسو ولیکئ ټیګونه دې لیمټ ته چې پر به تاسو خپل ټیګونه برابر کړئ ټیک شو لکه دغه پښتو نعت اردو نعت دا وغیره به تاسو خو ډېر ولیکئ که دا تاسو نشئ لیکلی تاسو ته ګران نو تاسو یو ویب سایټ ښیم اینه به تاسو ځان ته را جوړ کړئ کاپي به کړئ ګوره اوس ټیګ فار یوټیوب ټیګز جنریټر ها دا ویب سایټ بند دی کتونکو ویډیو هم ډېره زیاته غټه شو خو صرف دا ټیګ ورکړو نو انشاءالله بیا چې کوم دی نور بار څه کوو مخکې وړاندې ټیک ده ها ټیګ چې کوم دی نو ټیګ جنریټر ټیګز فار یوټیوب ورکو دې کې ډېر مختلف ویب سایټ دي چې پای کې به تاسو دا هر څه ښیي هر څه ته درکولی شي بالکل فری دا هم ویب سایټ دی چې دې کې ګوګل کې سرچ ټیګ جوړول خو دا صحیح نه دی دا ډېر زبردست دی خو چونکې دې نه ټیګ راغشتل ګران دي راخلو بیا د داسې چې کاپي یې کوتې ګوره دې ځای کې اوس ولیکئ کیورډ نو لیکو اسلامک ګیټ ټیګ دې موږ ته وی راکړي شي دې ته ګورئ دومره ټیګ موږ ته راکړي شو ګورئ اسلامک مې ورکړو نو چې څومره راغی اسلامک کارټون او اسلامک پویم او اسلامک سټوریز دا ټول سلیکټ شو سلیکټ نه بعد چې کوم دی نو کاپي 11 ټیګ چې کوم دی مین نو هغه موږ ته راغی دا به کاپي کو کاپي نه بعد چې کوم دی نو بیا کافي کې نو دا څه شو دا بلته تاسو یوسئ او دلته کې بیا ورکئ ټیک شو او په سیو بټن باندې به دا تاسو کلیک کړئ دا به ستاسو لپاره سیو شي ټیک شو ها دا هر څه چې موږ ورکو اوس دې نه بعد چې کومه ویډیو موږ اپلوډ کوو نو دا ټیګز او دا ډسکرپشن به ورسره راځي نو کتونکو لږه ویډیو بخیر نور غټه شي خو سم بخښنه غواړم ګوره دا چې کوم دی نو ایډ او واټر مارک دا چې ګوره په یو ویډیو ګوټ کې ستاسو هغه لوګو راغلی دا هغه څیز دی دې کې تاسو یو فایل ورته اپلوډ کړئ لکه دې کې زما چینل چې کوم خپل فایل دی لکه وایو دا چوز شو سیو شو ویډیو سره ګوټ کې به دا تصویر راغلی دا دی لپاره سبسکرایب بټن دپاره زیاترې ټیک شو داسې ویډیو کې به دلته ګوټ کې راغلی اډوانس ته چې کله لاړ شو نو اډوانس کې موږ ته ګوره
لومبی خو چې پاکستاني یم ټیک شو. دویم هماغه ټیګ بدل د کوم ورکې دا ستاسو دا چینل چې کوم دی ټیګونه دي لکه ستاسو چینل څوک سرچ کوي نو په څه نوم باندې کوي نو دغه ورکې نو خبر راځي ټیک شو. که دغه ستاسو ټیکنیکل چینل تاسو مختلف ټیکنیکل ورکې پکې ګوره چې څومره ټیکنیکل چینل نومونه دي هم پکې ورکې لکه مشهور چې کوم دی نو هغه څومره نومونه لکه ما جرار ټیکنیکل لیکلي جرار ټیکنیکل ورکې پښتو ټیکنیکل ورکې ټیکنیکل پښتو ورکې مختلف تاسو داسې ورکې نو تاسو چینل به ډېر مخکې لاړ شي. خدیجه کې یو آپشن دی بعض ملګري سبسکرایب چې کوم دی پټای کنه چې مې سبسکرایب دې چاته ښکاري نه نو هغه دې ځای نه پټیږي په دې بټن کلیک کې دا تاسو چې کوم سبسکرایبر دی سوري دا نه دی نو تاسو سبسکرایبر به پټ شي او په سیو بټن باندې کلیک کې سبسکرایبر به بالکل هډن وي ټیک شو. سیو باندې مې کلیک کو کتونکو دا د چینل پوره سیټینګ دومره اسم پکې نو دومره آسان کارو به دا چینل تیار شو. دینه بعد که نور څه اپډیټ راځي ان شاء الله روان ویډیو زموږ چې کوم دا په دې باندې چې تاسو کوم قسم ویډیو اپلوډ کړئ نه بیا پیسې ګټلی شي او هر قسم ویډیو اپلوډ کېدو باندې پیسې ملاوي کنه موږ به ویډیو د کوم ځای راوړو موږ به کوم قسم ویډیو جوړو چې هغه باندې موږ ته پیسې ملو شي. نو کتونکو امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښ شوي نور ملګرو سره شیر کړئ زموږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ دغه شانتي انفارمیشن ویډیوګانو دپاره. اوس مالی اجازه راکړئ د الله په امان.